السلام علیکم ورحمت الله. لکه څرنګه چې په تیر او اخرو کې زموږ په افغانانو باندې همدارنګه زموږ په افغان مظلومه خاوره باندې د څنګه همسایګانو قسمه قسم تیری کیږي او زموږ په ملت باندې ظلم دا د دې په خاطر باندې چې څرنګه کولی شي زموږ افغان خاوره همدارنګه ملت د خپل لاس لاندې وساتي. افغانان مظلوم دي ولې بې غیرته نه دي. لنګ والا دا فکر نه کوي چې افغانان به په داسې کړنو باندې د خپل لاس لاندې کی. افغانانو همیشه د دښمن نه ځان خو په نره ګټلی دی او بیا یې هم ګټي. مظلوم یو بې غیرته نه یو. لکه ستاسو په شان باندې د چا کره چې میلمه پروت وي یا د چا سره چې میلمه وي که څومره دښمن هم وي هغه ته ضرر نه رسوي. تاسو هغه بې غیرته اشخاص چې زموږ په ماشومانو یا سپین ږیرو باندې وارونه کوي. که مردي درکې وي راځي په یو بیاډر کې سره ځان ووهو. ولې کله چې در باندې زور راځي بیا پلاوي دی او ملاوي دی سره لیږي را لیږي. خو بې غیرته اشخاص یې اصلا تاسو هیڅ شرم نه لرئ. زموږ افغانان مظلوم ملت دی او دا ملت به انشاءالله حتما په تاسو باندې واکمنیږي. دا به حتما په تاسو باندې واکمنیږي. دا به الله رب العزت په تاسو باندې واکمني. ځکه چې د ظلم کاسه حتما نسکوره ده. تاسو زموږ په ملت باندې د سل کاله یو نیم سل کاله کېږي ظلم او وحشت کوي. د خپلو منافعو په خاطر باندې قسم قسم توطیې د دو لپاره جوړوي. ستاسو په توطیې او پلانونو باندې ټول افغانان خبر دي چې هدف مو څه دی. که چیرته موږ مستقله شو زموږ ملک جوړ شي زموږ د ملت جوړ شي انشاءالله تاسو به همیشه د غلام په حیث باندې ساتل کیږئ. ستاسو زموږ لپاره هغه پلانونه نیولي چې هیڅ کله یو کافر نه دی نیولی. ولې الله رب العزت به تاسو ته شنډوي. که چیرته د دې په خاطر باندې موږ سره ظلم کوي چې دلته ټي ټي پی دی نور دی ولې دلته ټي ټي پی نشته. تاسو په خپل ملت باندې ظلم او وحشت کړی دی. تاسو زموږ په افغانان میلمنو باندې چې تاسو سره پراته دي هغه ظلم کوي چې ټي ټي پی نه زیات دي. همدغه ټي ټي پی اشخاص دي تاسو لپاره جګ شوي. زموږ افغانان چې یو طرف ته ځي هغه طرف د بین وړي به. زموږ افغانان بیا دومره بې غیرته نه دي چې بیرته واپس راوګرځي. که چیرته زموږ افغانان ستاسو په خاوره باندې در ننوتل ګوره بیا واپسي نشته. بنګلادیش د نه پرتګونه ویوړل زموږ افغانان به د ټولو پنجابیانو نه غلنګونه وباسي. نو بیا هم په امسایګانو باندې غږ کوو. زموږ افغانان زموږ د نظام چارواکي هیڅ کلم نه غواړي چې په یو ملک مداخله وکړي یا یو ملک ته ضرر ورسوي. د ټولو دنیاوالو نه غواړو چې د افغانانو سره هغه تعامل چې اقتصادي هم دی تجارتي هم دی وپالئ. دا ظلمونه دا وحشتونه ستاسو هیڅ په درد نه خوري او د افغانانو په سینو کې ستاسو لپاره نفرت اچوي. دا وخت تیریدونکی دی. ولې افغانان هغه څوک دي چې سل کاله بعد هم خپل دښمن نه انتقام اخلي. نو افغانانو مخه پکېږئ. د الله رب العزت لو امتحان دی. داسې یو خبیث او نجس دښمن سره مخ یو چې د دوستۍ په جامه کې وار کوي. دا منافقین دي. دو ته الله رب العزت یو اشاره کړې ده چې دا به ابد دا په جهنم کې پراته وي. د دو په اسلام د دو په مولا د دو په قاری په یو باندې دوکه نشي. په دغه وحشتونو ظلمونو په دغه بربریت کې د دو علما خاص رول لري. ولې د دو علما نه خبرېږي؟ آیا موږ مسلمانان نه یو؟ د مسلمان حقوق د مسلمان سره همدا دی؟ نو پاکستان د پاکستان فوج د پاکستان اکثریت ملت دا زموږ د افغانانو لپاره عجیب نیت لري. افغانان هغه پراخه سینې لري چې د دښمن لپاره مو الله که بد نیت لري. د دښمن لپاره دعا کوي چې الله رب العزت د ته هدایت وکړي. نو د پنجاب نه غواړو ستاسو دا کړنې د هیرېدو نه دي. په دې ماشومانو زنانو باندې ستاسو ظلم د هیرېدو نه دی. نو انشاءالله د دې انتقام به حتما اخیستل کیږي او دا افغانان به درنه اخلي. تاسو به رډ ورته ګوري درنه اخلي به. او که چیرته نرانې راشي بارډر کې سره ځان وو دین او مذهب هم سره معلوم شي هسې بې غیرت اشخاص نو د نن نه بعد زموږ په افغانانو باندې ظلم مه کوئ. د الله نه وویرېږئ او ستاسو شکست به الله رب العزت حتما افغانانو ته ښایي او انشاءالله ورځې مو لنډې دي. السلام علیکم ورحمت الله.